پتمنې خور اسلامي دین ستا عزت غواړي، د انساني کرامت لسته بغاوت غواړي، د انساني کرامت لسته بغاوت غواړي. درنو اوریدونکو، اوس هم ستاسو پام رااړوو د الحاج مولوي عبدالهادي حماد صاحب یو اصلاحي بیان ته، په دې هیله چې د پای تر شیبو راسره مل واوسئ. سمیمي او ښې ژورې واوره، غوږ ورته کښېږده ښه په سوچې برابرې واوره. نن د هوس بوډاګي ستا شرم ذلت غواړي، د انساني کرامت لسته بغاوت غواړي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. ورضي الله عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم عليه وعليهم تسليما كثيرا. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. اورونو مومنانو، ښکاره خبره ده چې الله جل جلاله په ټولو انسانانو کې، په ټولو حیوانانو کې انسانان بهترین مخلوق ګرځولی دي، او بیا یې په ټولو انسانانو کې د سیدنا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امت بهترین امت ګرځولی دی. الله جل جلاله و دې امت ته د ژوند د هر اړخ او د ژوند د ټولو ضرورتونو اړوند معلومات ورکړي. په قرآن کې ورته هدایات کړي دي، او د خپل پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پر ژبه یې و دې امت ته هر اړخیز معلومات ورکړي دي. په دنیا کې چې کله انسانان د مشکلاتو سره مخ سوي دي، هغه وخت مخ سوي دي چې کله دی د اسلام د دین د احکامو څخه مخ اړولی دي، او هغه ارشادات چې د الله جل جلاله له لورې څخه ورته سوي دي، هغو ته یې شا ورګرځولې ده. همدا وجه ده چې په اوس زمانه کې کومې بدبختۍ را روانې دي، په هر اړخ کې یوازې او یوازې علت دا دی چې خلک د دین څخه لرې سوي دي. کله چې ما په تیرو خطباتو کې څه احکام بیان کړل د کورني ژوند په اړه باندې، او څه مشکلات مې وښودل چې په کورونو کې رامنځته سوي دي، او هغه حقوق چې د ښځې په یو کور کې سته هغه مې بیان کړل. نو ځینو دوستانو راڅخه غوښتنه وکړل چې که ښځه په یو کور کې حق لري، همدا ډول په هغه کور کې خاوند هم حق لري، د خاوند د کورنۍ غړي هم حق لري. نو که چیرې دا حقوق هم بیان سي، ډېر به ښه سي، نو هر څوک به خپل حق وپېژني. که څه هم زما دا اراده وه چې په هغه ورځ باندې هم د خاوند او د زوجې دواړو حقوق بیان کړمه، خو دا چې ځینې خبرې ډېرې اوږدې سي یا حقوق ډېر وي، بیان ډېر وي، نو ځکه یوه موضوع سر ته ورسېږي او بله موضوع سر ته ونه رسېږي. خو نن د یوې خوښي او د یوې نکاح په مناسبت الحمدلله داسې یو مجلس جوړ سوی چې همدا بهانه به جوړه سي چې یوه ښځه که چیرې د بل کور ته ځي، پر دې باندې څنګه حقوق دي د خلکو، او هغه ښځه چې په هغه کور کې اوسېږي څنګه کولی سي چې د عزت ژوند لاسته راوړي، او څنګه کولی سي چې د خلکو په زړونو کې محبوبیت پیدا کړي. د انسان عقل کامل نه دی، د انسان فکر کامل نه دی. انسان به په خپل عقل او په فکر باندې لار نه پیدا کړي، بلکې په داسې طریقه باندې به د خپل عزت او هوسایي لپاره لاره پیدا کړي چې څرنګه الله ورته ښودلې ده. دا به فکر نه کوي چې زه دا کار کوم
او د دې کار څخه مخ اړوم نو که چیرې دا کار مې ترسره کړي زما به عزت په برخه وي یا ولاړ شه عزت د اسلام څخه وغواړه ولاړ شه د عزت طریقه او لاره د اسلام څخه وغواړه کله چې یوه ښځه د بل کور ته ورځي او په یو کور کښې ودې شي پر دې ښځه باندې حقوق شته د دې ښځې لپاره لارې چارې ښودل سوي دي که چیرې دا هغه حقوق برپایه کړي الله به یې راضي کړی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به یې راضي کړی وي او خپل ژوند به یې په عزت کړی وي د دې مشکلاتو څخه به خلاص وي چې دا اوس خلک سرونه ځینې ټکوي ځینې خلک سر د دې څخه ټکي وایي کور ته مې د یو ناولده ښځه راغله زوی یې راسه بدراکي په کور کې بې اتفاقي راواچوله کور اراده بدره کړي دا نابلده ښځه راله زما کور یې داسې تباه و برباد کړي او ځینې بیا داسې شکایت کوي وایي لور مې د بل په کور کې واده ده هغه خلک زما د لور هیڅ پروا نه لري زوروي یې ټکوي یې وهي یې هره ورځ مې لور راته په سرو سترګو ناستې وي او راته ژاړي د دې مشکله څخه به هم خلک خلاص وي که د اسلام اصولو ته ولاړ سي که چیرې خلک د اسلام اصول ومني د اسلام هدایاتو ته غاړه کښېږدي نو کم احکام او کم حقوق چې نارینه او د نارینه کورنۍ ته متوجه دي هغه خاوند او د ده کورنۍ برپایه کړي او کم حقوق او کم احکام چې ودې نوې ښځې ته متوجه دي دا یې برپایه کړي نو به هېڅکله دا مشکلات نه وي نه به د زوم خوا دا شکایت کوي چې کور ته مې نابلده ښځه راغلې د کور مې ټوک ټوک سوی دی در بدره سوی دی او نه به ښځه و خپل پلار او مور ته په ژړا هره ورځ غږېږي چې زما ژوند داسې تریخ دی زما د حقوقو پروا نه کوي او زما دلته ګزاره ګرانه ده او همدا ډول که چیرې ښځه غواړي چې په یو نابلده کور کې عزت ترلاسه کړي هم دې د اسلام څخه پوښتنه وکړي چې زه څه وکړم نو زه به په ناولده کور کې یو عزتمنه ښځه یم او زه به د ژوند تر پایه پورې د خاوند سره خوږ ژوند کوم د خاوند په وړاندې به مې عزت او درنښت وي د خاوند د کورنۍ په وړاندې به مې عزت او درنښت وي زه کم کارونه ترسره کړم په ننني بیان کې به همدا شیان تر بحث لاندې ونیسو نکاح پرېښودل هم ښه کار نه دی چې یو څوک وایي زه د دې مشکلاتو په وجه باندې نکاح نه کوم واده نه کوم یا داسې نه ده بلکې الله عز وجل په قرآن کریم کې داسې فرمایي فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع ای ایمان والاو ای مؤمنانو تاسو په نکاح کې هغه ښځې چې ستاسو خوښې وي یوه دوې درې څلور البته په دې شرط سره دومره ښځې په نکاح باندې واخلئ که چیرې تاسو یې په منځ کې عدل کولی سوئ او که مو عدل نه سوئ کولی نو بیا داسې وکړي فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم که مو چیرې عدل د دې ښځو په منځ کې نه سوئ کولی نو بیا یوه ښځه په نکاح واخلئ د دې آیات کریمه څخه د نکاح فضیلت معلومیږي او الله جل جلاله و انسانانو ته د نکاح کولو امر کوي همدا ډول رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي النکاح من سنتي نکاح زما د سنتونو څخه یو سنت دی او د حدیث یوه بله ټوټه ده فمن رغب عن سنتي فلیس مني څوک چې زما د سنت څخه اعراض وکړي هغه زما د امت څخه نه دی نو نکاح کول دا یو فضیلت والا کار دی بهترین کار دی او علیه السلام په بل ځای کې داسې فرمایي یا معشر الشباب من استطاع منکم البأس فلیتزوج ای د ځوانانو ټولۍ ای د ځوانانو جماعت ای ځوانانو په تاسو کې که څوک د نکاح کولو توان لري نو نکاح دې وکړي ځکه دا نکاح کول دا د سترګو ښه اداره کوونکي دي او ساتونکي د انسان د عورت دی انسان د نامحرمو ښځو د سترګو غړولو څخه راګرځي او انسان د زنا څخه ژغوري انسان د ګناه څخه راګرځي او که چا طاقت د دې نه درلودی چې نکاح وکړي نو هغه دې روژه ونیسي ځکه فإن له وجاء دا روژه چې ده دا سامان دی حفاظت دی او سپر دی د ګناه د ساتلو لپاره سړی ګناه د ګناه څخه ساتي او د یو انسان شهواني قواوې کنټرولوي او اداره کوي یعنې نکاح کول په احادیثو کې فضیلت راغلی دی
او دا یو بهترین کار دی ځکه ټول انبیاو علیهم السلام نکاحوې کړي دي یوازې یحیی علیه السلام نکاح نه ده کړې چې هغه ته الله جل جلاله لوړ عظمت ورکړی و لوړ مقام یې ورکړی و او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي وایي نکاح کول تر نفلي عبادت غوره کار دی ځکه که چیرې یو څوک نکاح وکړي نو د نکاح کولو په نتیجه کې به اولادونه پیدا او دا نکاح یو متعدي عبادت هغه اولادونه به نور اولادونه وزېږوي په دې سلسله کې به مجاهدین د په اولادو کې پیدا سي چې د الله د دین د عظمت لپاره جهاد وکړي محدثین به پیدا او امامان به پیدا عالمان به پیدا مبلغین به پیدا د دین د پراخوالي لپاره به هر اړخیزې هڅې وکړي د دې ټولو په ثواب کې به دی شریک وي نو همدا وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و حضرت علی رضی الله عنه ته فرمایلی دي و ای علی درې شیان دي هیڅکله تاخیر مه پکښې کوه فرضي لمونځ کله چې وخت یې راسي نو سمدلاسه یې ادا کوه هیڅ تاخیر مه پکښې کوه جنازه کله چې تیاره شول هیڅ تاخیر مه پکښې کوه فورا دغه مړی تر خپله مقبرې رسوه او ښځه چې کله یې خاوند پیدا سي سمدلاسه یې ورکوه هیڅ یې مه ځنډوه په دې کې ګټه ده خصوصا په معاصر وخت کې چې د فتنو زمانه ده فحشاوې ډېر دي د فحشاو او شهواني قواو د راپارولو لپاره کفارو بیلې بیلې وسیلې په کار اچولې دي نو په داسې وخت کې بیخي لازمې ده چې هر مور او پلار د خپلو اولادونو لپاره چې کله وخت د نکاح یې راسي ډېر ژر یې دغه د نکاح سلسله ترسره کړي او مور او پلار که چیرې غواړي چې د مشکلاتو څخه ځان خلاص کړي الهي مسؤلیت څخه ځان خلاص کړي الله راضي وساتي پیغمبر علیه السلام راضي وساتي د قیامت ژوند سمول غواړي او د دنیا ژوند سمول غواړي یعنې داسې ترتیب کول غواړي چې لور یې بل کور ته واده سي نو بیا یې لور دته په سرو سترګو رانسي او هغه لور یې ورته ونه ژاړي لور یې د خسرګنۍ د کورنۍ څه شکایت ونه کړي او نه یوه بله ښځه چې د ده کور ته راسي او نه دی د هغه څه شکایت وکړي چې زما کور یې را خراب کړي را در بدر یې کړي نو مور او پلار ته پکار ده چې خپلو اولادونو ته په کشرتوب کې قرآن ورزده کړي حدیث ورزده کړي فقه ورزده کړي او د نارینه اړونده حقوق ورزده کړي د ښځې اړونده حقوق ورزده کړي ښځې ته هغه حقوق وروښیي چې کوم د خاوند پر ښځه باندې سته او خاوند یا زوی ته هغه حقوق وروښوي چې د ښځې پر ده باندې کم سته په اخلاقو یې پوه کړي په ژوند کولو یې پوه کړي نو دغه کس به بیا د دې مشکلاتو څخه خلاص وي چې په کور کې مې دربدري ده او لور مې د بل کور ته ودسوې ده هلته یې ژوند تریخ دی او د الله د نارضایت څخه به خلاص او که چیرې یو مور پلار د اولادونو د تربیې څخه بې پروا وي مور یې کوشش کړي چې خپلې لور ته د ژوند کار ورزده کړي ډوډۍ پخول ورزده کړي کتغ پخول ورزده کړي او همدا ډول خامک جوړول ورزده کړي کالي جوړول ورزده کړي خو مور یې پر خوله باندې ټاپه لګېدلې ده چې یوه خبره د دین ورته وکړي او یا ورته ووایي چې زویه ستا د دنیا په ژوند کې د دنیا د کارونو ترڅنګ الهي مسؤلیت هم د غاړې دی ته چې کله د خاوند کور ته ولاړه سې کله چې نوي کور ته ولاړه سې هلته به ته نابلده د نوو خلکو سره به مخ سې هلته به ته الهي قوانین تطبیقوې ښه اخلاق به لرې او د خاوند حقوق به برپایه کوې د خاوند د قریبانو حقوق به برپایه کوې او اسلام تا ته دغسې هدایات کړي داسې نه ورته وایي او نه پلار ورته وایي او نه پلار زوی ته د ښځې حقوق ورښیي نو خود به داسې دربدري وي د یوې ښځې د یوې هوښیارې ښځې حکایت یو عالم را نقل کړی دی چې هغې ښځې دا شی درکړی و چې زما د لور لپاره د دنیا تر دغه کارونو چې زه یې ورزده کوم چې هغه ډوډۍ پخول دي او کتغ پخول دي تر دې ګټې دا ګټه ده چې زه د خپله لور په باطني اخلاقو باندې ښایسته کړم داسې څه ور وبخښم چې داسې کمال ور وبخښم چې د هغه کمال په وجه باندې د ژوند تر پایه پورې دا ښځه په عزت نو ډېر ډېر نصیحتونه به خپل لور ته کول کله چې یو وخت لور ودېدل نو مور یې څو وصیتونه ورته وکړل نصیحت یې ورته وکړي هغه لور یې هم هوښیاره لور وه
د مور خبرو ته یې یوه په یوه غوږ ایښووله. داسې بې پروا انسانان نه وه لکه د اوس ته چې کله مور پلار ورته نصیحت کوي دی غوږ یې چیرې نه باندې بلکې هغه نجلۍ هم ډېره هوښیاره نجلۍ وه. د مور خبرو ته یې یوه په یوه غوږ کښېښوئ. مور داسې ورته وویل ای لورې ته نوي کور ته ځې، هلته نابلده خلک دي، هلته د نوي کس او د نابلده انسان سره ستا ژوند مخ کېږي. نو ته داسې وکړه کوني له امة یکون لک عبده. ای لورې ته د دغه خپل خاوند لپاره مینځه جوړه سه او دی به ستا لپاره مریی سي. یعنې دا چې ته ورغلې اطاعت یې کوه، امر یې منه، مخالفت یې مه کوه. کله چې ته د ده مینځه جوړه سوې هر امر دې وکړي نو دی به ستا سره دومره محبت پیدا کړي چې آخر به ستا غلام جوړ سي، ستا مریی به جوړ سي. بیا یې ورته وویل اقول لکې عشرة. ای لورې زه لس خبرې درته کوم، دا لس سره خبرې په غوږ کې ونیسه او یوه یوه عملي که نو ستا ژوند به هوسا وي، ستا ژوند به په عزت وي. بیا یې ورته وویل اما الاولی والثانیه. ای لورې اوله خبره او دوهمه خبره دا ده الرضا بالقناعه وحسن السمع له والطاعه. ای لورې کله چې ته د خاوند سره اوسېږه نو ته دوه کاره دا وکړه. اول کار دا وکړه چې کله د خاوند کور ته شی راوړي هغه شی که ښه وي او که بد وي ته صفت کوه. چې بد شی راوړي هم دا وایه چې سړی دا دې ډېر ښه شی راوړی دی، خوندور شی دې راوړی دی او زما خوښ که هغه شی ستا خوښ وي او که دې خوښ نه وي ته رضا باندې کوه، باندې راضي اوسېږه. او که یو شی ستا د خوراک لپاره راوړی و که ستا هغه شي ته زړه کېږي او که دې نه کېږي ته خپله خوښي ښکاره کوه او دا ورته وایه چې ای خاونده ای سړیه تا ډېر ښه شی راوړی دی، یقینا دې شي ته زما زړه کېږي، زما ورسره محبت دی، زه یې خورم. هر شی که درته راوړي که ستا په کار وي که نه وي په کار، که ښه وي که بد وي نو ته داسې وکړه د هغه شي صفت کوه. او حسن السمع له والطاعه. هر کار چې درته امر وکړي هغه کار اطاعت کوه. هر چیرې چې درته غږ کړي ته ورته حاضرېږه. د هر کار چې ته درته امر وکړي ته یې بېچون او بېچرات منه. او که چیرې داسې سي ته د ده اطاعت وکړې، خبره یې ومنې او قناعت یې په شي باندې وکړې نو د ده به ستا سره په زړه کې محبت سي او بیا به ستا دپاره اخلاص کوونکی کس جوړ سي. او که چیرې لکه ځینې بېکاره ښځې چې ښه شی راوړي که بد شی راوړي حتما دا یو څه پر وایي نو بیا به په دې سره د خاوند د زړه لرېوالی راځي. هر څومره چې د زړه لرېوالی راځي په هغه اندازه به د دې قدر او درنښت کمیږي. نو بیا خاوند پر دې ښځه باندې مسلط دی، هغه کولی سي الله د نکاح عقد په لاس ورکړی دی. خاوند کولی سي چې هر څونه زړه لري سي بیا د دې ښځې څخه لاس واخلي، بله ښځه په نکاح کړي او دا ښځه طلاقه کړي، د بلې ښځې سره نکاح وکړي. نو دا که چیرې ښځه محبت کول غواړي د خاوند د راجمع کول غواړي او ځان ورنږدې کول غواړي، خاوند د طلاق او د نورو ښځو د نکاح کولو د بونو څخه ځان خلاصول غواړي نو اوله او دوهمه خبره دې دا وکړي چې خاوند هر څه دې کور ته راوړه دا دې مني او صفت یې کړي او اطاعت یې کړي. او دوهم او دریم شی بیا لورې پوښتنه ځینې وکړه چې ای مورې دریم او څلرم څه شي دي؟ مور یې ورته وویل چې ای لورې دریم او څلرم شی دا تطبیق که ستا ژوند به په عزت وي، هغه دا چې د خاوند سترګې او غوږونه وساته د دې خاوند. ای لورې هېڅکله دې خاوند ستا پر خیرونو کالو او خیرونو لاسو او پښو باندې سترګې ونه لګېږي. نظافت کوه او خپل ځان پاک ساته. هېڅکله داسې مه کوه چې کله خاوند درته وګوري ستا کالي خیرن پیرن او لاسونه او پښې دې خیرنې پیرنې وي، سر دې ببر وي، داسې مه کوه. او خپل د ځان نظافت کوه. هېڅکله دې داسې پېښه نه سي چې خاوند ستا د بدن ستا د جامو بد بوی حس کړي. خپل د خاوند سترګې د خپلو خیرونو کالو څخه وساته او د خپل بدن او د وجودو د کالو د بدبویي څخه د خاوند پوزه وساته. دا دریم او څلرم مهم شیان دي. داسې مه کوه لکه د اوس ښځې چې په کورو کې اوسېږي خیرن پیرن کالي وي، ببر سرونه وي، مردارخور ژوند کوي. کله چې د کور کار ترسره کړي، ډوډۍ پخه کړي او کور جارو کړي، بیا داسې نه کړي چې داسې نظافت وکړي، کالي پاک کړي، لاسونه پاک کړي. دا نظافت ډېر مهم دی. خو دغه ښځې چې بیا کله بیابان ته ځي، ودو ته ځي، میلو ته ځي او بازارو ته ځي
بیا نو کفري لباسونه هم کی، ناروا کارونه هم کی، او پاک حاجي هم اغلي او عطرونه هم لګي. حال دا چې پر هغه ښځه باندې د الله لعنت دی چې د هغې خوشبويي د نابلده سړي و پوزې ته ورسېږي. پر هغه ښځې باندې د الله لعنت دی چې د هغې د پښو شرنګهار او یا د لباس شرنګهار د نامحرمه سړي غوږ ته ورسېږي. نو پکار دا ده، مناسبه دا ده چې ښځې که عزت غواړي، که وقار غواړي، که د الله رضایت غواړي، د خاوند رضایت غواړي، په کور کې خوږ ژوند کول غواړي او د خاوند زړه جلبول غواړي، نو په خپل کور کې د خپل بدن، کالي، لباس پاک ساتي د بدبویي او خیرو پیرو څخه. او کله چې بیبان ته ځي بیا دې په پاکو کالو کې نه ځي، هلته دې په مناسبو کالو کې ولاړې سي، په بازار او په کوڅو کې د خپلو جامو حفاظت وکړي او خپل کالي، خپل زینت دې نامحرمو خلکو ته نه رسوي. دا دریم او څلورم شی سو. بیا لور پوښتنه ځینې وکړم چې ای مورې، پنځم او شپږم څه شي دي؟ پنځم او شپږم شی هم راته وښیه چې زه یې عملي کړم او بیا مې د خاوند په کور کې ژوند هوسا سي، په عزت سي. مور ورته وویل چې ای زویه، د خاوند د خوراک او ویدېدو وخت معلوم کړه. دا ځان ته معلومه کړه چې پر دغه وخت زما خاوند خوراک کوي او هغه وخت باندې د خوراک شیانو ته برابر کړه. او دا معلوم کړه چې خاوند مې پر دغه وخت بېدېږي، هغه وخت ته هغه خپل د خوراک تر هغه مخکې انتظام وکړه او خپل کارونه دې تر هغه مخکې خلاص کړه. او که چیرې د خاوند د خوراک مهال وي او تا بیخي ډوډۍ برابره کړې نه وي، یا چې د خاوند د بېدېدو وخت کې ته په نورو کارونو باندې بوخته وې، نو په دې مهال کې به بیا ستا د خاوند زړه ستا څخه لرې سي. او کله چې د خاوند زړه د څخه لرې سو، بیا په کور کې ستا ژوند تریخ وي. دستا په هکله پیدا شوي اندېښنې را سره، یو خوا ناوړه رواجونه عنعنې را سره. بیا لور پوښتنه ځینې وکړل چې ای مورې، اووم او اتم کم شیان دي چې زه یې عملي کړم او بیا زما ژوند د خاوند په کور کې هوسا سي؟ مور ورته وویل لورې، اووم او اتم شی دا دی چې کله د خاوند کور ته ولاړلې، د خاوند د مال حفاظت به کوې. ته امینه یې، پر تا باندې لازمه ده، پر تا واجبه ده چې د خاوند د مال د هر نوع حفاظت وکړې، د خاوند بې اجازې مال مصرف نه کړې او د خاوند په مال کې خیانت ونه کړې او د خاوند و مال ته چې څوک تاوان رسي د هغه مخه ونیسې. دا کار به کوې. اووم شی دغه دی، د خاوند د مال حفاظت. دا خو بیخي حرامه ده چې د خاوند د مال د حفاظت پر ځای د خاوند مال ته تاوان رسي او د خاوند د مال په مال کې خیانت کړي. دا خو بیا ورته حرامه ده، حتی تر داسې اندازې پورې چې دا ښځه پر خاوند باندې د جامې او د نفقې حق لري، د دې بغیره د 1 روپۍ حق لا نه لري چې ښځه یې د خاوند بې اجازې استعمال کړي، ځکه هغه مال د خاوند دی. او اتم شی دا دی ای لورې چې کله خاوند څه درته ووایي نو د خاوند سر به ساتې، یعنې دا چې د خاوند د کور چې مالو د هغه حفاظت به کوې، دا اووم شی دی. او د خاوند د دوستانو خیال به ساتې، دا اتم شی دی. صرف هغه پسې خبره کې راځي، د خاوند د دوستانو خیال به ساتې، ځکه د خاوند زړه ساتل ستا دپاره مهم دی. خاوند دوستان لري، مور لري، پلار لري، ورونه لري، قریبانو دوستان لري. که چیرې ته د خاوند د دوستانو خیال وساتې نو خاوند به ستا خیال وساتي، ځکه خاوند چې کوم قریبان لري، الله جل جلاله د دغه قریبانو په مابینځ کې مینه او محبت ایښی چې هر څومره یو سړی د خپل ورور څخه لیرې سي لیرې سي لیرې سي، بیا هم هغه فطرتي مینه چې الله د دوی په زړو کې ایښې ده هغه نه ځایېږي. او هر څومره چې یو مور او زوی سره لیرې سي، الله عز وجل په دوی په زړونو کې فطرتي محبت ایښی دا نه ختمېږي، له منځه نه ځي. چې هر څه وسي دا د الله فیصله ده، د الله عز وجل لخوا چې یو شی ایښودل سوی انسانان یې نسي لرې کولی. د ورور او د خور په منځ کې چې هر څومره لرېوالی راسي دا د الله فیصله ده چې د دوی په زړونو کې فطرتي محبت شته. نو ښځه که چیرې داسې وکړي، د داسې چا مخالفت شروع کړي چې د خاوند ورسره محبت وي، د خاوند د مور سره محبت وي، الله یې فطرتي په زړه کې محبت ور ایښی دي. د خاوند د خور سره محبت دی، د خاوند د پلار سره محبت دی، د خاوند د خور سره محبت دی. که چیرې ښځه د دغه خاوند د مور، پلار،
خوندو ورونو په ضد باندې اقدام وکړي نو د خاوند به یو محبت ورسره کم سي. ښځه دې په دې نه خطابوځي چې زما د خاوند او د مور په مابینځ کې مخالفتونه راغلي دي، د ورور په مابینځ کې مخالفتونه راغلي دي، نو دا به داسې کوي چې د په دې خبرو به نه خطاوځي، ځکه الله چې فطرتي یو شی په ځان کې ذاتي ایښي هغه له منځه نه ځي. که چیرې یو سړی راولاړ سي سپین ټوکر هر څومره وموږي خو تور به یې نه کړي، او که تور ټوکر هر څومره په صابون پرېولي سپین به یې نه کړي. دا یو طبیعي شی دی چې الله پکښې ایښی دی، ځکه چې طبیعت هغه نه ځایېدېږي چې الله په کوم شي کې ایښي. د دا قریبانو په منځ کې الله طبیعي محبت ایښی دی. نو هیڅکله د ښځه هوسا ژوند کول غواړي. بل نصیحت ورته دا دی چې د خاوند د دوستانو خیال به ساتي، د خاوند د خور خیال به ساتي، د خاوند د مور خیال به ساتي، د خاوند د پلار خیال به ساتي، د خاوند د ورور خیال به ساتي. درسته خبره ده د خاوند پلار، د خاوند مور، د خاوند خور، ورور دغسې حقوق نه لري لکه زموږ په ټولنه کې پاشه موږ ورته ژوند داسې جوړ کړي لکه زندان. یو لیور د خاوند ورور راځي ورېندار وایي د دې حق نه باندې لري، او د خاوند خور سپکې سپورې ورته وایي او په اصطلاح باندې کژې وژې له غازیانې خبرې ورته کوي، د دې حق نه باندې لري. د دې حق د خاوند مور نه باندې لري چې د دې خدمت دې وکړي. خو دا ښځې ته لازمي ده چې د خپل د خاوند د رضایت په خاطر باندې د ده د مور زړه وساتي، د ده د خور زړه وساتي، د ده د ورور زړه وساتي. په دې وجه باندې به یې د خپل خاوند زړه جلب کړی وي. او بیا لور ورته وویل چې ای مورې نهم او لسم شی څه شي دي چې زه یې عملي کړم او بیا زما هوسا ژوند سي. مور ورته وویل نهم او لسم شی دا دي چې ته عملي که نو بیا به ستا ژوند هوسا سي. هغه دا چې د خاوند د حکم نافرماني مه کوه. هر کار چې درته ووایي عملي کوه. که درته ووایي کومې جامې اغونده هغه اغونده، چې درته ووایي دا جامې مه اغونده هغه مه اغونده، ځکه د خاوند اطاعت پر تا لازم دی. الرجال قوامون علی النساء، الله جل جلاله واکمنان حاکمان نارینه پر ښځو باندې جوړ کړي دي، او د خاوند نافرماني جایز نه ده. په یو حدیث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د حدیث ټوټه ده، د یوې ټوټې مفهوم دی، د هغه ښځې لمونځ او اودس او عبادت نه قبلیږي تر هغه مهاله چې خاوند ځینې ناراضه وي. او بل حدیث کې راځي چې پر هغه ښځه باندې تر هغه مهاله لعنت دی تر څو چې میړه ځینې ناراضه وي. او همدا ډول یو بل حدیث کې راځي حضرت بی فاطمه زهرا رضی الله عنها چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اولادونو کې هغه ګرانه لور د رسول الله صلی الله علیه وسلم وه، او د حضرت علی رضی الله عنه په نکاح کې وه. نو حضرت علی رضی الله عنه یو وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ګرانې لور څخه ناراضه شو. د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لور بیبي فاطمه زهرا رضی الله عنها چې کله خبره سوه چې خاوند راڅخه ناراضه دی او هغه احادیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاوند د حقوقو اړوند ویلي وه هغه ور پر زړه سول. نو راغلله د خپل خاوند و سر ته پر یوه پښه باندې ودرېدل او ورته ویې ویل چې زه به تر هغه مهاله پر یوه پښه باندې ولاړه یم تر څو چې ای خاونده ته ماته معافي کوې. و د څه وخته بعد حضرت علی رضی الله عنه سر راپورته کړي او دې ته یې وویل چې کښېنه او پښه یې لکه زما درته معافي ده. بیا حضرت فاطمه رضی الله عنها راغله و پلار ته یې وویل چې پلاره تېره شپه زما څخه خاوند ناراضه سو او په دغه ترتیب باندې ما راضي کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې ای لورې تا ډېر ښه کار کړی دی، که دې دا کار نه وای کړی نو د الله لعنت به در باندې وای، او که چیرې علي ستا ته غږ نه وای کړی او ته یې راضي کړی نه وای تر قیامته پورې به ته پر دا یوه پښه باندې ولاړه وای. نو د خاوند دومرې حق پر ښځه باندې ستا او پر ښځه باندې اطاعت لازم دی. قطعا به دا ښځه د خپل خاوند نافرماني نه کوي او دا ښځه هم دا ورته وایي و خپلې لور ته وایي نهم شی دا دی چې د خاوند د حکم نافرماني مه کوه. که یو کار درته ووایي وایي دا کار وکړه ته یې نه کوې، یو کار درته وایي دا مه کوه ته یې بیا وکړې، بیا درته وایي دا وکړه ته یې بیا نه کوې، نو د خاوند زړه به ستا څخه لیرې سي او د هرې ورځې په تېرېدو سره به دا زړه لرې کېږي. نو بیا به ستا دا ګیرې نه وي چې خاوند ولې زما په ضد باندې اقدام وکړي. او د خاوند سر مه پاشه. کله چې یوه خبره درته وکړي د دا خبرې ساتنه کوه، هېچا ته یې مه کوه. کله چې د زړه حال درته ووایي یو خصوصي خبره درته وکړي تا ته جایزه نه ده چې دا خبره و هېچا ته وکړې، حتی درته جایزه نه ده خپلې مور ته به یې نه وایه،
خپل پلار ته به نه وایه، خپل ورور ته به نه وایه، هېڅ قریب ته به نه وایه که چېرې ته د عزت ژوند کول غواړې. او که چېرې ته دغه شیان تطبیق نه کړې او په هر شي کې مخالفت وکړې یا په نورو لارو پسې ولاړ سې، نو ستا ژوند به تریخ وي، ژوند به تا ته زندان وي او عزت به دې نه وي. لکه دغه ښځې چې مو اورېدلي وایي پلاکي ښځه پلاکي کور ته راغلې ده، ډېره بده ښځه ده، ټوله خلک ځینې ناراضه دي او ډېر بد ژوند کوي. دا څه بد نوم دی؟ څومره بد نوم دی؟ دا نوم باید یوه ښځه پر ځان باندې یونیسي. او دا نه چې د دې دا بد نوم دی، بلکې د دې ژوند به هم تریخ وي او مور پلار ته دې هم ازار نه ورکوي. نو د مور او پلار خو طبعا د اولاد سره محبت وي. که چیرې دا کارونه دا کوي، دغه شیان عملي کوي نه او بیا پلار ته په سرو سترګو ورسي، نو د دې پر ځای چې دا پلار ته ګټه ورسوي، پلار یې ازار کړي، د پلار زړه یې ورزخمي کړي، د مور زړه یې ورزخمي کړي، مور پلار په دې باندې ځورېږي، په زیرېږي، نو د دې تر څنګ چې مېړه ځینې ناراضه دی، الله ځینې ناراضه دی، مور پلار یې زهیر کړل، نو دا یوه لعنتي ښځه ده او دا ښځه خوندوره ښځه نه ده، باعزته ښځه نه ده، دا یو بېعزته ښځه ده، دا یوه سپکه ښځه ده، دا د الله او د دین او د مخلوق څخه لرې ښځه ده. نو ښځه دې داسې ژوند نه کړي چې د الله او د مخلوق څخه ځان لرې وساتي. کله چې دا 10 وصیتونه ښځې به خپل لور ته وکړل، هغه رایاد کړه چې په خاورو کې ژوندی خکې دي، هسې بې ځایه او په ظلم ناروا ځورې دي، ته وې رټلې له ستمه تل په ویر ژړې دي، په دې ګناه چې ته یې ښځه په کور نه یادې دي. او بیا یې ورته وویل چې ای لورې، په آخره کې 2 شیان نور درته وایم چې دا تر دې لسو هم بهتر دي. هغه دا چې ای لورې، کله چې د خاوند غمجن وي نو ځان خوشحاله مه ښکاره کوه، د خوشحالۍ اظهار مه کوه. که د خاوند غمجن و، خفه و، زهیر و، په څه مشکلاتو باندې اخته و او زړه یې تنګ و، د قهر و د غصې په حالت کې و، نو ته د خوشحالۍ اظهار مه کوه. چې هغه ناراضه وي، خفه وي، غمجن وي، نو ته خاندې او د خوشحالۍ څرګندونه کوې، دا مه کوه. او که دوهم شی دا دی که د خاوند خوشحاله و نو ځان غمجن مه ورته ښکاره کوه، او داسې مه کوه چې خاوند دې خوشحاله وي او د هغه په تندي کې خوشحالي ښکاره کېږي، ته تندي ته ګونجې ورکړې. که دې دا کار وکړي نو بیا به ستا عزت نور هم کمیږي. دا دغه وصیتونه یو ډېر بهترین وصیتونه وه چې یوې هوښیارې ښځې و خپلې هوښیارې لور ته کړي وه او هغې بیا عملي کړي وه او بیا په ژوند کې د پوره عزت څخه څښتنه ګرځېدلې وه. زموږ د ټولنې چې کله ښځه ودې شي، نو مور ډول ډول لارې ورته ښیي، چمونه او چلونه ورښیي. معاذ الله، چلونه او چمونه په یو ناولده کور کې دا نتیجه نه لري. داسې چلونه وکړه، داسې کارونه وکړه چې الله درته ښودلي، اسلام درته ښودلی دي، علماو درته ښودلی دي، داسې کارونه وکړه. نو که چیرې یوه ښځه د بل کور ته ودېدل غواړي او نو بیا دا غواړي چې زه په هغه کور کې په عزت واوسېږم، نو د دې مشوره دې د یو نااهله مور سره نه کوي. نااهله مور ته دې نه وایي چې موره زه څنګه چل وکړم چې زما ژوند هم وساسي او خلک مې صفتونه هم وکړي. د یو بې علمه چا سره دې نه کوي، د دې مشوره دې د اسلام څخه ورسره وکړي. دغه ښځه که هوښیاره ښځه وي، دغه نجلۍ چې ودېږي که هوښیاره نجلۍ وي، نو دا دې د اسلام سره مشوره وکړي، د اسلام اساسات ته عملي کړي او د اسلام څخه دې پوښتنه وکړي، د علماو څخه دې پوښتنه وکړي چې کوم کارونه زه ترسره کړم نو هلته به زما ژوند هم اوساوي او په عزت به هم یم. او که نه نو دا خو د مور او پلار حق دی چې هغه دا شیان ورته پیدا کړي. نو که چیرې یوه ښځه عزت کول غواړي، نو د اسلام ورته دا مشوره ده چې اول کمال د دې لپاره خاموشي ده. که چیرې د چا کور ته دا واده سي، په هغه کور کې څوک څه پچه خبره ورته وکړي، شکنځل ورته وکړي، لغازي خبره ورته وکړي، نو دا د صبر زغم څخه کار واخلي. ځکه هغه څوک چې دې ته لغازي خبره وکړل او دې ته پچه خبره وکړل، هغه جاهل کس دی چې دا کار یې ورته وکړي. ځکه چې جاهل نه وي نو هغه چا ته ولې شکنځل کوي؟ چې جاهل نه وي هغه ولې چا ته لغازي خبره کوي؟ نو د جاهل کس په وړاندې الله هدایت داسې فرمایي واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. د جاهل په وړاندې بس فقط سلام به ته وایه، نور به دلیل نه ورسره وایه، جواب به یې نه ورته وایه.
د ښځې د عزت دپاره لومړی شی دا دی چې کله دا پردي کور ته واده سي هلته خاموشي اختیار کړي، چوپه خوله واوسې شي. ډېر خبرې کول، ډېر خندېدل او ډېره ځایه بې ځایه غږېدل دا د ښځې عزت کموي. ښځه که عزت کول غواړي نو اول شرط یې دا دی خاموشي، او دوهمه دا چې صبر او زغم به کوي، د صبر او زغم کمال به په ځان کې پیدا کوي. او دوهم بله خبره دا ده چې د خاوند د قریبانو سره به ښه سلوک کوي، دا د دې عزت دی. او همدا ډول د خاوند هغه قریبان چې هغه نامحرمه دي، لکه د خاوند ورور، د خاوند د ماما زوی، د خاوند د عمه زوی، د خاوند د خاله زوی، د دې څخه به ځان ساتي. د هغو سره د دې خبرې کول، راشه درشه کول د دې عزت او قدر کموي. څومره چې ښځه په وقار او په عزت او په درنښت په فضا کې وي، په هماغه اندازه یې عزت ټیریږي. تر داسې اندازې پورې علما لیکي چې یوه ښځه به داسې په یو داسې معیار باندې ژوند کوي چې د خپل خاوند سره به د خپل خسر او خواشي په مخ کې نه خاندي، او نه به هغه زوی د خپلې ښځې سره د محبت اظهار، د خوشحالۍ اظهار د مور و پلار په مخ کې نه کوي. په دې وجه باندې چې د مور او د پلار ورسره کامل محبت دی. د دې زوی سره د زوی سره دومره محبت دی چې هغه بیخي تعبیرېدای نه سي. مور او پلار دومره محبت د زوی سره لري چې هغه په ټولو قریبانو کې نسته. نو مور او پلار که چیرې داسې حالت وویني چې د دې هغه د زړه ټوټه، هغه خوږ زوی چې دی په ماشومتوب رالوی کړي، د زړه پر سر یې ګرځولی او تر دې مهاله یې د یخونو، د ګرمیو، بلاو، افتونو څخه ساتلی، ځان یې هر ډول تکلیف ته ورکړي، خپل زوی یې ساتلی. او که چیرې په دې محال کې زوی وویني چې هغه د بل چا سره محبت کوي، نو مور او پلار ته یې ډېر ژر زړه لشي شي. نو که څه هم دا محبت خو جایز دی، بلکې پر ښځې باندې لازمه ده چې اظهار محبت د خپل خاوند سره وکړي، او پر خاوند باندې لازمه ده چې اظهار محبت د ښځې سره وکړي. په دې کې شک نشته. البته دا کار به په حکمت سره کوي، داسې به نه کوي که چیرې دغه خاوند د خپلې ښځې سره د خپل مور او پلار په حضور کې اظهار محبت وکړي، د هغه سره د خندا خبرې وکړلې، د خوشحالۍ خبرې وکړې، نو دا د دې کار په نتیجه کې د مور او پلار پر زړونو باندې بد اثر پرېوځي. د مور او پلار په زړه کې فطرتي یو ډول رقابت د دې مژور سره پیدا کېږي. فطرتاً په زړه کې دا دی، دا کار د دوی په واک نه دی، دا یو مور پلار نه بلکې په ټولو کې دا شی شته چې داسې حالت تکراري وویني. د مور او پلار په زړو کې فطرتاً د دې مژور سره یو رقابت پیدا شي. دا ورته وایي چې ای مژورې تا زموږ څخه خپل زوی لرې کړي او زموږ سره محبت پرېږدو، که څه محبت خو پرې نه دی. او دا مور او پلار په زړو کې دا پیدا کېږي. که څه ځینې خلک وایي، ځینې نه وایي، دا بیا د هغو کمال دی، د هغه مور او پلار کمال دی چې ښکاره یې نه کړي، پر زړه زغم تېر کړي، که نه فطرتاً دا شی په زړه کې ورته پیدا کېږي. زوی ته پکار ده چې هره لحظه او هره شیبه د مور او پلار زړه وساتي، هغو ته دا ووایي تاسو زما مور او پلار یاست، تاسو زه رالوی کړی یم، تاسو زما سره محبت کړی دی، د یخونو د ګرمیو مو ساتلی یم، او په هر ډول تکلیفو کې مو ځان تکلیف ته ورکړی دی، زه مو ساتلی یم، زما کامل محبت ستاسو سره دی. د هېڅ چا سره به د محبت اظهار نه کړي. د دې لپاره یو ښه مثال د اسلام لومړی خلیفه حضرت سیدنا ابوبکر رضی الله عنه دی. دا به څوک نه وایي چې یو زوی که چیرې د خپلې ښځې سره د مور او پلار په مخ کې محبت ښکاره کړي، نو د مور او پلار یې په دې خوا نه بدېږي او په زړه کې رقابت نه پیدا کېږي، بلکې یقینا دا فطرتي خبره ده چې د مور او پلار په زړه کې به د دغه مژور سره رقابت پیدا کېږي. چوپه خوله به اوسېږي. ځکه د اسلام لومړی خلیفه حضرت ابوبکر رضی الله عنه چې د عشرو مبشرو څخه دی، په دنیا کې د جنت زیری باندې سوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په اړه فرمایي ابوبکر جنتی دی، عمر جنتی دی، عثمان جنتی دی، علی جنتی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په اړه د جنت زیری اورولی دی. د هغه واقعه داسې ده. حضرت ابوبکر رضی الله عنه خپل زوی عبدالرحمن بن ابوبکر رضی الله عنهما ته په قریشو کې یوه ښځه ډېره حسینه او شایسته ښځه وغوښتله چې عاتکه نومېدل. عبدالرحمن رضی الله عنه ته هم الله جل جلاله ډېر حسن شکل، حسن صورت او ښه قد و قامت دا وله ورکړې وه. او عاتکه هم یو مشهوره په حسن او په جمال کې یوه ښځه وه. کله چې حضرت ابوبکر رضی الله عنه خپل زوی ته نکاح وکړل، عاتکه یې ورته راواده کړل،
طبعا الله جل جلاله د دوی دواړو په زړونو کې داسې محبت سره پیدا کړي چې بیخي عبدالرحمن دومره محبت ورسره پیدا سو او د عتیقې دومره محبت ورسره پیدا سو چې بیخي شپه او ورځ به دی په خپلو کې په خبرو سره اخته وه او سره یو ځای به وه او مور و پلار قریبان نور دوستان دا مشاغل بیخي ځینې پاتې سول ابوبکر رضی الله عنه ته په زړه کې دا ور وګرځېدل چې زوی مې زما څخه جلا سو په عتیقې پسې ولاړې او د نورو کسانو محبت یې د زړونو وغورځېدل د زړه څخه یې د دنیا نور مشاغل وغورځېدل نو رالی و زوی ته یې وویل چې ای زویه دا ښځې خو ستا بیخي عقل وړی ستا د زړه څخه یې د ټولو خلکو محبت وړی دی او ستا د زړه څخه یې هر څه ایستلی چې دا ښځه طلاق کړي زوی یې ورته وایي عبدالرحمن بن ابوبکر وایي ای پلاره زما د ښځې ګناه څه ده زما ښځه خو یوه مظلومه ښځه ده او یوه دینداره ښځه ده یوه ښه اخلاق لرونکې ښځه ده او هیڅ نوع ګناه پکښې نشته ولې زه دا طلاقه کړم پلار یې بیا ورته وویل چې ښځې ته دې طلاق وله ورکړه عبدالرحمن طلاق ورکړي رجعي طلاق وله ورکړي د پلار اطاعت پلار ورته وایي ښځه طلاقه کړه داسې یوه ښځه چې ده ته په دنیا کې تر ټولو ښځو محبوب ترینه ښځه وه بیا هم پلار ورته وایي طلاق یې کړه زوی یې اطاعت کوي د پلار حق تر داسې اندازې سته د پلار د زړه رضایت تر داسې اندازې سته هغه یو پاک صحابي دی د پلار دومره اطاعت کوي چې یوه پاک لمنه ښځه چې هیڅ ډول ګناه نه لري هیڅ ډول بد اخلاقي نه لري پلار یې ورته وایي طلاق یې کړې دی یې طلاق کوي داسې نه لکه زموږ په زمانه کې چیرې د یوه زوی او د پلار په منځ کې څه د مخالفت خبره راغلې وه نو بیا چې هغه پلار یې زما ډېر نږدې دوست و زه چې کله د پلار سره ملاقات شوم د پلار یې ډېر زړه درد کوي او دا یې ماته په مثال کې وویل ول یو نعال چې سړي رالوی کړي کلونه المرو یخونو ته وختونه ورته تېر کړي مصرفونه یې په کړي کله چې د میوې وخت راشي میوه یې بل څوک کړي ډېر مې زړه درد کړي زوی مې راڅخه جلا سوی دی راڅخه تللی دی او بیخي په شپو مې خوب د دې کړي د زړه درد د لاسه بیا چې کله ما زوی راووښتي زوی ته مې څه وویل چې ځوانه تا باندې خو د پلار رضایت فرض دی ته ولې د پلار څخه تللی هغه راته وایي مولوي صاحب زما پلار خو داسې خبرې کوي چې نه یې عقل قبلوي نه یې نقل قبلوي حتی ما ته مرګ بهتر دی تر داسې خبرو هغه څه خبره ده چې تا ته پلار کړی ده چې ته دومرې په نارضایت کې اچولی وایي پلار مې راته وویل چې ته دا ښځه طلاقه کړه نو ما چې پر ما یې ټک وکړي نو دا خبره ما ته د زغملو نه وه پلار ته چې بیا وویله چې ته ولې د داسې کار غوښتنه د زوی څخه کوې چې هغه طلاق دی پلار یې د ښځې څه عیبونه راته په ګوته کړل او بیا یې وویل چې ته د ښځې په وجه باندې مور و پلار پرېږدې د مور او د پلار اطاعت پرېږدې نو ښځه څه ده ښځه خو ته پیدا کولی سې مور پلار خو تا ته محبوب ترین کسان دي طلاقه کړه دا ښځه ورته چې د زړه د کومې نه دي ورته ویلې اصلا داسې ورته وویله چې هغه درد رالی د قهر او د غصې په حالت کې وما ښځه طلاقه کړه نو هېڅکله پلار داسې نه کړي چې زوی د یو نامشروع عمل ته وهڅوي نو کله چې مې دا خبره ورته وکړله دی یې راولاړ شو کالي یې پر ځان څیرې کړله دماغ یې خراب شو تا څو ما ته دا خبره وکړله که بیا ما ځان ځای نه خلاص کړی وای نو خو عبدالرحمن چې پلار ورته وایي ښځه طلاقه کړه عبدالرحمن یې طلاقوي د پلار اطاعت کوي د پلار یې په دې کې حکمت دی پلار یې داسې نه دی چې العیاذ بالله د اسلام خلیفه دی او هغه ظالم دی پر زوی باندې ظلم کوي یا داسې نه ده بلکې په دې کې حکمت دی ځکه دا یو تفصیلي کیسه ده وروسته بیا بېرته پلار ورته وایي وایي زویه و دا خپلې ښځې ته رجوع وکړه بېرته یې په نکاح واخله بیا هغه و چې عبدالرحمن رضی الله عنه طایف په غزا کې شهید شو پلار دې هم داسې نه کوي چې پر ناحقه څه باندې و زوی ته وایي چې ونسه ښځه طلاق کړه ځکه طلاق دا یو مبح عمل دی خو هغه اقبح د مباحاتو دی هغه بد مبح دی کوشش به کوي چې ښځه خاوند به ښځې ته طلاق وله ورنه کړي ځکه طلاق هغه بد د مباحاتو څخه دی او اسلام د طلاق لپاره څو مرحلې ایښي دي هڅه او کوشش یې دا دی چې یو څوک ښځې ته طلاق وله ورنه کړي او هغه ښځه او خاوند یو ځای سره واوسېږي ځکه چې په دې کې مصلحت د دنیا او د آخرت شته نو که چیرې خاوند او ښځه پر دغه ترتیب باندې ګزاره سره وکړي ښځه دغه شیان په زړه کې ونیسي او خاوند هم د ښځې کوم حقوق هغه برپایه کړي
د خاوند قریبان هم دا فکر وکړي چې زه پر دې نابلده ښځه باندې کم حقوق لرمه، آیا دا حقوق لرمه چې هغه راواده سي زه به خپل کالي په مینځمه، داسې به استعمالومه لکه مینځه، ورته ښکنځل به کوم، وهلو ټکول به ورکوم، دا حقوق پر لري یا دا حقوق نه پر لري؟ خاوند به هم د دې څخه ځان ساتي، د خاوند قریبان به هم د دې څخه ځان ساتي. ښځه به نه هم داسې بدماشه ځان نه جوړوي چې هره خبره چې څه ورته ورسېږي هغه ژر تر قریبان ورسوي او بد اخلاقي کوي، دلایل وایي او ژبغړانده جوړېږي. ځکه یو ځای کې په یو اوږد حدیث کې راځي چې یو بل بیان کې ما ویلي دي چې دغه دوزخیانو چې په سختو عذابو باندې اخته وه د هغو څخه یوه ښځه هغه وه چې هغه ژبه چلوونکې وه. دا نه ده جایزه او دا ښه کار نه دی، بلکې هغه کم وصیتونه چې 12 مخکې تېر سوه هغه دې په ښځه په ژوند کې عملي کړي او هېڅکله دې د دنیا کارونه په داسې طریقه باندې نه ترسره کړي چې هغه د شریعت څخه خلاف وي. که چیرې کومه ښځه د خپل خاوند څخه ناشزه جوړه سي، ناشزه ښځه دې ته ویل کېږي چې هغه د شریعت څخه خلاف کارونه شروع کړي. خو ترتیب اصول داسې دي چې کله ښځه په کور کې اوسېږي نو هر ډول جامې چې یې واغوستلې هغه اغوندي، او کله چې بیابان ته ځي غیر شرعي جامې اغوندي، غیر شرعي لباس کوي او غیر شرعي کارونه ترسره کوي. نو پر خاوند باندې لازمه ده بلکې فرض ده چې ښځه دعوت کړي او د دې ناروا جامو او ناروا لباس څخه یې راوساتي. نارینه به دعوت ورته کوي او ورته وایي به چې دا کارونه شرعاً حرام دي. که چیرې د ده دعوت نه منه نو بیا د خاوند لپاره طریقه داسې ده چې ځای به ځینې جلا کوي، لیرې به ځینې اوسېږي، یو ځای به ورسره بېدېږي نه. که چیرې ښځه په دې باندې هم اصلاح نه سول نو بیا به داسې کار کوي، په قرآن کې الله طریقه ښودلې ده، بیا به داسې ترتیب وکړي چې دومره اندازه به یې ووایي چې پر بدن باندې یې ټپ او زخم ښکاره نه سي، په چپلاخو دې ووایي. که چیرې په هغه باندې هم اصلاح نه سول نو بیا به داسې وکړي د خپل یعنې د خاوند به د خپلو قریبانو او د ښځې د قریبانو څخه یو مجلس جوړ کړي، هغه مشکلات به ورته ووایي چې دغه کارونه حرام دی په شریعت کې او دغه کارونه اسلام جایز نه بولي. هر هغه کار چې په اسلام کې جایز نه وي هغه ماته د زغمولو وړ نه دی. نو د دواړو طرفو څخه به دغه د ناوې سرګنۍ ده که پلرګنۍ ده دا به پر دې ښځه باندې فشار راوړي او ورته ووایي چې دا ستا خاوند دی، د دې اطاعت پر تا فرض دی، خصوصا په داسې شیانو کې چې هغه شرعي او اسلامي شیان دي، د دغه ناروا کارونو څخه لاس واخله. که چیرې بیا هم دا نه سوه اصلاح نو بیا تصریح باحسان، بیا یې په نیکه طریقه رخصت کړه، طلاق ولوه. ښځې ته د لیکه کاشکې ورته ووایه چې غیر شرعي لباسونه په شریعت کې حرام دي، دا مه کوه. که په هغه راضي نه سول ځای ځینې جلا کړه، خبرې پر بندې کړئ. که په هغه باندې هم قانع نه سول بیا داسې وکړه په چپلاخو یې ووه، دومره ډېره مه وه چې لاسونه ورمات کړي، پښې ورمات کړي او بدن کې زخم کړي، داسې نه، په چپلاخو ووه. که په هغه هم اصلاح نه سول قریبان په راجمع کړه ورته ووایه چې دا کارونه په شریعت کې حرام دي، دا زما نه خوښېږي، دا ښځه چې دا کارونه پرېږدي، هغوی دې نصیحت ورته ووایي. او که چیرې په هغه هم اصلاح نه سول یا هغو نصیحت ورته ونه کړي، ځینې کارونه خو داسې دي یو څومره ولاړ سوی و خپل خسر ته یې ویلي وه چې دا ستا لور زما ښځه ده، زما شرعي ژوند خوښ دی، دا ستا ښځه داسې لباس کوي چې په دې کې بدن ښکاره وي او شرعاً حرام دی. نو پلار یې ورته وویله چې ته ډېر بېکاره سړی، ته زما د لورو څخه ملنګه جوړه یې، ته زما د لورو څخه یو داسې ښځه جوړه یې چې خلک باندې وخندي. نو پلار یې بې عقل انسان او د دین څخه لرې انسان د دې پر ځای باندې چې خپلې لور ته نصیحت وکړي زوم یې تهدید کړي، ته زما د لورو څخه یو بده ښځه، بېکاره ښځه چې خلک ورباندې وخندي، یو پاډاله ښځه چې داسې لباسونه واغوندي چې خلک باندې وخندي، یا بلکې رواج ودود دې ته به حساب نه کړي، شریعت به معیار یې. ستا هر قریب چې درته راشي که درته ووایي چې دا خو رواج دی، ولاړ یې ورته ځه د رواج زو، دا د رواج ځای نه دی، دا د دین ځای دی، پسې واخله. هغه قریبان راوله ورته زموږ دپاره به قال الله قال رسول، دا د حق د فیصلې لپاره دی. کوم شی چې اسلام خوښوي هغه زه منم. قریبان یې هم داسې نه کوي چې وایي زوم ته ووایي چې ځه ته څه سترګې ورسره پټې کړه کاکا دا خو رواج دی ورته وایه زه رواج نه منم، راسه شریعت چې څه مني زه هغه منم. که ته وایه چې په دې کې شایست دی، اسلام ورته شایست نه وایي، شیطان ورته شایست وایي. ستا څنګه پر عقل توره شپه ده چې د شیطان چې څه ته شایست وایي هغه شایست کولې، چې الله او رسول یې څه ته شایست وایي هغه ته شایست نه وایي، دا شایست نه دی. نو الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي چې د خپلې لارې او هغه طریقه چې الله او رسول راته ښودلې ده
او هغه عملي کو او تر خلکو پورې یې ورسو، نو په دې طریقه باندې به زموږ ژوند هم هوسا وي. د نابلده ښځې چې زموږ په کور کې وي، نوې راواده سوي، نوې ځوانان ته ور په نکاح سوي، د هغو ژوند به هم هوسا وي، د هغو د تکلیفونو څخه به هم تاسو نه متضرره کېږئ. نو ښه دا ده چې د اسلام په اصولو باندې عمل وکړو، نو د دنیا او د آخرت عزت به مو په برخه وي، خوشحالي به مو په برخه وي، د دغه بدبختیو ناخوالو څخه به خلاص یو چې دغه جنجالونه اوس په کورو کې دي، دا ټوله شریعت حل کړي دي. وما توفیقی الا بالله وعلیه توکلت والیه انیب. که زما مورې زه و تا ته احترام لرمه، که زما خورې ستا عفت لره اکرام لرمه، که زما ښځه یې د مینې یو پیغام لرمه، که زما لور یې شفقت درته تمام لرمه، دا خبره وم څو احمقان ستا حماقت غواړي، د انساني کرامت مسته بغاوت غواړي، دا خبره وم څو احمقان ستا حماقت غواړي، د انساني کرامت مسته بغاوت غواړي، پتمنې خوري اسلامي دین ستا عزت غواړي، د انساني کرامت مسته بغاوت غواړي، د انساني کرامت مسته بغاوت غواړي. زمون ټولنه کې پتمنه محتشمه ده، له حیا ډکه په پرده کې محترمه ده، په کورني نظام کې ما سره همدمه ده، د باندې غم او کړاو څخه بېغمه ده، زما او ستا په منځ کې نور یو عداوت غواړي، د انساني کرامت مسته بغاوت غواړي، پتمنې خوري اسلامي دین ستا عزت غواړي، د انساني کرامت مسته بغاوت غواړي، د انساني کرامت مسته بغاوت غواړي. ستا که علاج دی که ډوډۍ ده که جامه په ما دي، کور دی که نور ضرورتونه او میلمه په ما دي، کار کوم نه ګورم ساړه ګرمي غرمه په ما دي، ته په کور ناسته د ربونو پیلامه په ما دي، اسلام یوازې تل خوندي ستا شرافت غواړي، د انساني کرامت مسته بغاوت غواړي، پتمنې خوري اسلامي دین ستا عزت غواړي، د انساني کرامت مسته بغاوت